دا چې فتنې را روانې دي په جنګونه د شریعت خلاف کارونه، نو دلته لیا اهتمام پکار ده د نصیحتو چې مسلمانان به د بدو کارو مخنیوی کوي. صدیق اکبر رضی الله عنه وایي چې ګوره او خلکو چې د دغه آیات په ظاهر خطا نشئ. ظاهر آیات مبارکه کې خو داسې راغلي دي یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، د خپل ځان اصلاح تر باندې ضرور ده چې ته اصلاح وې. لا یضرکم من ضل، تاسو ته بیا ضرر نشي رسولی هغه څوک چې ګمراه ده. اذ اهتدیتم چې تاسو په لارې برابر وئ، نو د ده په ګناه خدای پاک ذاتي تاسو ته بیا ضرر نه درکوي. ظاهره د دغه آیات نه دا معنی په بل کار نه لره. او بل طرف ته حدیث مبارک بیا داسې راغلی ده چې یو چا ظالم ولید او د ده وس رسېدو چې ظالم د ظلم نه منې کړي، منې نه کړ، نو خدای پاک په عام عذاب راولي په ظالم او په دا غیر ظالم چې هغه ساکت عن الحق ده، په ټوله به راځي. و ظاهره دغه حدیثو د آیات سره معارض واقع کېږي که نه؟ خو په واقع کې نه دي. ولې؟ آیات کې په تاسې باندې ضرر نشته چې په خپله په تاسې باندې د خپل ځان اصلاح ضرور ده، د بل ګناه تاسې ته تاوان نه درکوي. خو اذ اهتدیتم چې خپل خو په هدایت دی، د هدایت نه جز دا ده چې په شریعت په دې عمل کړی. د شریعت عمل دا د من رأى منکم منکرا فلیغیره، هغه خو به دې کړي، ته به خپل وس کې استاد د خپل وس وکړو دی نه ومنل، بیا دې د دوی په ګناه خدای نه نیسي. لکه بل ځای کې وایي روایت راځي چې حضرت نبی علیه السلام د امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا به نه پرېږدي تر هغه وخته پورې چې داسې وخت راشي چې شح مطاع شي، بخل ډیر شي په خلکو کې، د خدای حقوق نه ادا کوي، او هوا خواهش پرستی مطبوع شي چې نفس څه غواړي هغه کارونه خلک کوي، او اعجاب المرء بنفسه سړي ته خپله رایه ډېره ښه لیدی کېږي. اصل موثر دغه ځای ده. کنی یو سړی به وي بخیل خو نصیحت په ګټه رسوي. ولې؟ یو سړی زکات نه ورکوي، صدقې نه کوي، خو لمونځ هم نه کوي. ته چې هغه ته نصیحت وکړې که هغه زکات ته نه شي برابر لمونځ خو به وکړي. دا ممکنه ده اثر پیدا کېږي، فایده پیدا کېږي. یو سړی خواهش پرست زناکار د بد عمله ده چې نصیحت ورته وکړي، کله خدای پاک په زړه کې اثر پیدا کړي. خو دا چې ځان تر تا پوی بولي هغه د تابع نه مني. اعجاب المرء برایه چې راغله په دغه وخت کې ذاتي بیا تاج نشته چې هغه تر ځان چې ملا ته په څه نسبتو دا بعضې خلک اوس هم نسبت کوي، څه عنوانونه ورته وایي، دا جاهلان دی واختو، دا پسمانده دی واختو، دا ذلیل دی واختو، دا العیاذ بالله پلان دی واخت. داسې خلکو ته چې د تا توقع د دې نه ورته چې د ما خبره ته غوږ نیسي، نو هلته بیا یې تاج مواري نشته. کنې دغسې بیا نه پرېږدي.